پاغه ورځ باندې به دا وهابیانم بیا محمد رسول الله ته چغې وهي. علامه قرطبي فالتذکرہ فی احوال الموت و امور الاخره کې دا روایت ذکر کړي د قیامت ورځ به راشي، سختی به جوړه شي، 300 کاله ژړا به وشي، پیغام به وشي، رسول مقبول علیہ السلام به شفاعت شروع کی، آخری کې پولیس رات ته رفتار شروع کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي زب مقام محمود کی یم یمین العرش کی بیم کلتا یدیه یمین راسخی اړخ سوچونه به نه کوئ. هلته رسول الله مبارک وایي زه به یم پولیس رات ته به زما امتیان راشي، امتیان چې پولیس رات ته راشي لندې به جهنم وي، اور به وي، لمبې به وي، سختۍ به وي. د پولیس رات سختۍ ته چې ګوري د ټولو امت لمبې به وي، سختۍ به وي. د پولیس رات سختۍ ته چې ګوري د ټولو امتیانو د خولې نه به دا آواز وخیږي یا محمدا یا محمدا. نبی علیہ السلام فرمائی زه به مقام محمود کې یم رامنډه به کم چې امتیان راته فریاد کوي. جبریل علیہ السلام به زما په بډه کې لاس واچوي، ما ته به وایي لږ صبر وکړه، لږ صبر وکړه. زه به ورته وایم زما امتیانو راته چغه والي یا محمدا یا محمدا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للعالمین پیغمبر، شفیع المذنبین، غیرتی پیغمبر با د پولیس رات اړخ ته ځان را رسوي او د دې ګناهګار امت شفاعت وکړي او په پولیس رات به د اسانۍ لارې ورته ګوري. معزز سامعینو په هغه وخت کې به د یا محمده غیب ته اوازونه کېږي. همدا بدبخته منافقان دغه چې نن د دې منکرین